الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. وقال الله في مقام آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، د شعبان اخیرنۍ جمعه ده. رمضان ته یو څو ورځې پاتې دي. مبارکې ورځې شپې راغلي. هغه ورځې شپې راغلي چې الله رب العزت وی الله رب العزت په لومبي رمضان باندې د جنت دروازه کولاوي. دغه رنګې په درېم رمضان باندې حضرت ابراهیم علیه السلام باندې صحیفې نازلې کړې. په اتم رمضان باندې حضرت موسی علیه السلام ته تورات ورکړو. په دیارلسم رمضان باندې حضرت عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړو. او په اتلسم رمضان باندې حضرت داود علیه السلام ته زبور ورکړو. دوستانو عزیزانو، مبارک میاشت ده. هغه د برکتونو والا میاشت ده چې په 27 رمضان باندې بیا رب العالمین قرآن کریم نازل کړ. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن چې نازل شو هم د رمضان المبارک میاشت. حدیث شریف کی راځي چې ورځ په قیامت با انسان ډېرې نیکۍ ګټلې وي. دو په دنیا کې چا سره ظلم کړي، زیاتې کړي، پردې حق به والي وي. رمضان المبارک داسې ورځ عبادت دي چې دا عبادت با الله رب العزت په خپله دې انسان ته ورکړي. دوستانو عزیزانو، رب العالمین چې دنیا پیدا کړې ده، کائنات پیدا کړې ده، د دې انسان د کامیابی لپاره الله رب العزت د دې لپاره د دین مراحل یې عملونه آسان دي. ټول طریقه آسانه ده، خو دې انسان ځان ته په زور راکړي. که عبادات کې لومړی وضو وایي نو ډېر آسان دی. رب سره تعلق وایي ډېر آسان دی. رب سره چا تعلق
ساتل دی د دې تعلق حلاوت چې یو مې نصیب شوی دی بغیر د رب العالمین د تعلق نه علاوه ته په دنیا کې څه څه خوند نه ورکوي کله مسکای رب سره تعلق دی که ذکر کوي رب سره به تعلق دی کله بغیر د تعلق د رب العالمین عبادت کوي ته خو ټیک ته عبادت وکي او هغه رنګي حلاوت هغه رنګي مزه او پکې چې سم د رب العالمین سره په یوازې والی کې ناس دي د رب العالمین ذکر کې هر وخت مشغول وي د رب العالمین د عبادت مزه او تعالی ملوي یو حدیث شریف کې راځي چې انسان په دنیا کې ډېر زیات نیکي ګټلې وي او هغه نیکي په دومره ډېر زیات وي چې په غرونو باندې کېږي نو غرونو په ځمکه کې غرق کی د محشر پر ورځ رب العالمین دربار ولګي په هغه دربار کې به یو کس راځي مطالبه وکړي چې یا الله ما سره دا زیاتې کړې ما سره دا زیاتې کړې هلته کې کرنسی باندې کې چلیږي دنه ورورو نه کې کمیږي هغه ورکړي د بیهقی شریف پر روایت کې راځي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي کله چې ټول نه کې ختم شي خو د رجوع غنې کوي الله رب العزت فرمایي چې دا زین چاله نو ورکوم د دې اجر ته انسان خپل هغه کس لورکوم چې کم انسان د دې اجر مستحق دی کم انسان د دې روزي پابندي کړی كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دا وایي چې دا روزي تاسو باندې الله رب العزت فرض کړی دا مخکې امتونو باندې فرض نه وي مخکې امتونو باندې فرض وي مخکې امتونو باندې بني اسرائیلو کې چې روزه فرض و نو هغه بچي 24 غنټې تیرې شو نه هغه نه بعد به بیا لکه چې یو سهار به ونی سره بل سهار به ماتو لکه یو ماسخوتن به ونی سره بل ماسخوتن به ماتو او هغه د لږ سات خوراک سکات د پاره روایتو کې راځي چې داسې خلکو داسې امتونه به کې تیر شوي دي چې هغه مکمل یو هفته روزه نیول مکمل یو هفته به روزه نیول او الله رب العزت هغه ته جسم یعنی طاقت داسې ورکړو چې هغه لپاره یو حکم وو او ډېر سخت جسم یې پلیت شو په چاقو به صفا کړو په اور به سوځول دا رنګي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله رب العزت د احسان او د کرم معاملې کړو کدا انسان په تنهایی کې د رب العالمین نه توبه استغفار کی او د مبارک میاشت آمد باندې د خوشاليږي او غاړه ورکړي نو دا انسان کامیاب دی دانا چې دې په اصول شریفه وی چې رمضان مبارک بشارت چاته ورکو د جنت واجب شو دا داسې شو داسې اسی فضل وایي هیڅ یو روایت کې نشته هیڅ یو حدیث کې داسې څه خبره نشته دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صراحتا یو بهتان دی حدیث شریف کې راځي من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده في النار او بالنار چې څوک د ځان حدیث جوړ کی یا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته یو خبره منسوب کی او په حدیث کې نه وي کله د خپل خوري کې کنه خوري ګرځان د پاره جهنم کې پوخ ټکانا په پوخ ځای ځان لپاره جوړ ولی یو خبره د بدینه او بشریت کې او بدین اسلام کې نشته اته د ځان نوای چې بس حدیث کې راغلی په دات شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دروغ وي دین اسلام کې چې کوم روایت راغلي دي هغه نه منو چې کوم نه کولو کارونه راغلي دي هغه د يهوديانو د عیسایانو چې کله تهوار راځي خپل مارکیټونه خپل منصبونه خپل ځایونه خپل هر څه باندې چټي وکي په خپل مارکیټونو باندې هاف ریټ ولګي پیکیج دي سره پیکیج دي دا زموږ تهوار دی هر شی په نیم ریټ ملایي چې مسلمان باندې مذهبي تهوار یا مذهبي میاشت به راشي رمضان هر یو شی په عروج باندې لکه څه چل دی مسلمانۍ
دوستانو عزیزان داسې نه دي کول پکار د رب العالمین نه یره پکار ده هغه احکم الحاکمین نه یره پکار ده هر یو انسان وایي چې دا عالم داسې خبر کوي دا عالم داسې کوي کوم عمر تا چېرته په دې ذهن کې دا سوچ کړی دی چې جج داسې فیصله کوي دا داسې فیصله کوي دا فیصله کوي تا چېرته د ججانو په فیصله کې چېرته تضاد کتلی دی د وکیلانو په وکالت کې چېرته تضاد کتلی دی او که یې وي نو ته به هلته کې غږ نشي کولی ډاکټرانو له ورشي یو ډاکټر د میډیسن ولیکي بل له ورشي نه ده دوی دا مه خوره دا وخوره ته خو هلته کې دا نه وایې چې د کوم ډاکټر ومنه د وکیل په ځای کې ورته دا نه وایې چې د کوم وکیل خبره ومنه د جج په ځای کې ورته دا نه وایې چې د کوم جج خبره ومنه که پرایویټ سکول کې د خپل د بچي د ایډمیشن دپاره لاړ شي هغه درته د بل فضایل د خپل فضایل او د بل بد رد درته به وایي ته دا نه وایې چې کوم سکول کې داخل کړي دوستانو عزیزانو دین پسې ټوکې او خنداګانې نه دي کول پکار دا زه همیشه وایم د خپل ځان سره زیاتې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی ځان سره یې رڼا راوړې ده او د هدایت رڼا یې راوړې ده د جهالت تورې یې تیارې وي د جهالت تورې تیارو ختمولو دپاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د خپل قوم د خپل رشته داران خپل خلق د وینې کم خلق و هغه مخالف شو د دین په نسبت باندې د دین په وجه باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته څه بدرت نه ویلي نه چاته سخته خبره کړې وه بلکې رحمت للعالمین راغلی رحمت راغلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د خپل قوم د قبیلې کم خلک چې چا به په یقین او اعتبار کو چې دا صادق او امین دی او نه په کائنات کې به داسې صادق امین نه چېرته راغلی دی نه به چېرته راشي چې کله د خلکو د وی خلکو یو وحده لا شریک دی یو داسې ذات دی چې زه اخرنی پیغمبر را لېږلی یم قوم د قبیلې خلک په تفصیل ورته راپاڅېدل نعوذ بالله داسې کلمات یې ورته وویې خدای ته آیت ته پیغمبر ښکاري دې را لېږلي بلې نه را لېږلي دوستانو عزیزانو چېرې هم پیغمبر راغلی خلکو یې مخالفت کړی چې اخره کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی څومره د دین په وجه باندې هلته تکلیفونه رسېدلي یو پیغمبر ته دوره نه دي رسېدلي خو بیا هم دې امت ته دعا کړې ده نن چې دا امت نه تباه کېږي نه غر کېږي او بچ دې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا سره بچ نن 8 مارچ د ښځو مارچ دی څه غواړي ازادي غواړي څه به چغه وایي میرا جسم میری مرضی دا چغې وایي انسان چې دی حریص دی دی چې په کومه معاشره کې په کوم ځای کې پاتې کېږي دی وایي چې ما ته لږ نور ازادي میلاو شي لږ نور ازادي میلاو شي لږ نور په اسلامي ریاست کې چې پاتې کېږي د ښځو ازادي به غواړي ته کوم ازادي غواړي ته څنګه ازادي غواړي په صفا ووایه که نه چې بې حیایي غواړو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی د ښځو حقوق په قرآن کریم کې نازل شوي روایاتو کې راځي حضرت ام عمار رضی الله عنها راغی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې په قرآن کې د ټول هر څیز ذکر الله رب العزت بیان کړی دی د سړو ذکر بیان کړی دی د ښځو چېرته ذکر بیان کړی دی د ښځو د حقوق ذکر بیان کړی دی نو الله رب العزت آیات نازل روایت کې راځي چې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها راغلی او بل روایت کې راځي چې نه ام عمار رضی الله عنها جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغلی او دا سوال دی نو الله رب العزت آیات نازل کو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات دا ټول آیات د 22مې لومبۍ سپارې لومبۍ پاڼه چې د پای کې وګورئ چې الله رب العزت د مسلمانانو او د مسلمان سړي او د مسلمان ښځې صفات څنګه بیان کړي د هغې انعامات یې څنګه بیان کړي د هغې د تربیت اندازه یې څنګه بیان کړې ده
دا غي د اسلوب زندگی څخه بیان کړی دا. دوستانو عزیزانو نن سبا هر یو سړی وایي چې دین اسلام تشدد خوري. دا استاد زین ناسي تشدد خوري. دا تا په کوم ځای کې ویلي؟ راشه تا او راتاو شي راشه په دین اسلام باندې راشه او پای باندې خپل پړاز وباسي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت دا کلام نه را لګلې، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته نه را لګلې، دا پیغمبران نه را لګلې، دا صحائف او دا کتابونه نه را لګلې. نن په انسانان داسې ژوند تیرو چې څنګه ډنګر او د آخرت وي. دا بچي هستم دي د زناورو دا رزق تم بچو لګټي، دا غیارم ګټي، دا مرغۍ چې خپل بچو له رزق راوړي ته تیم راوړي ته اوس نوی کار نه کوي. وحده لا شریک ته دنیا ته څه لپاره رالیږلې؟ ستا د راتلو مقصد څه دی؟ انسان نه تپوس وکړه ستا دنیا ته راتلو مقصد څه دی؟ ته خو پته نه. هغه جنازه کې ولاړم، کسته مې جنازه کې څو فرض دی ویم ستا چې ولاړ یو خبره پته راته نشته. ما عمر دې سورې دی یاره اصل تاسو بیا کاله دا حال دی. کو په سیاست ته وته خبره شروع کړه دا چې خبره به شروع کی ته وای دا خو مړه سم الله ما د میډیکل بریاض سره خبره وسره شروع کړه هټ ډاکټر به تر د فیصلو په متعلق وسره خبره وکړه هټ وکیل به تیر وسه. او دا غرانګ چې د کم فیلډ کوم خبره وسره کې ته په هر چیز باره کې معلوماتي خو افسوس دا چې عمل نشته. نن سبا هر انسان دا وایي چې بل به عمل کوي، زه ورته ګورم چې د عمل نه زه متاثر شته بیا کوم خان ته دنیا ته دې د پاره راغلی ته به بل عمل په تمه باندې ناست په انتظار باندې ناست. روزه رااله په روزه کې د رحمتونو میاشته د برکتونو میاشته رب العالمین د اسمان دروازې کولو کی، د جهنم دروازې د بند کی، د جنت دروازې د کولو کی، شیطانان سرکش شیاطین الله رب العزت غیب کی، هغه باوجود تدوم د رحمت رب العالمین د رحمت نشامېږي. نن اغیار چې خندا کوي او په دغه بنیاد باندې کوي چې کوم د مسلمانانو د صحابه کوم صفات او موږ خپل کړی دي. نن مسلمان د په خله کې بس یو ټارګټ یو خبر وته ورکو چې ګولا دي داسې خبره دي داسې پلان کې دي داسې تو همیشه په اخر جمعه کې مې ویلي کنه چې د غیر مذهب سره کې نه چرته عیسائی سره ناستي د خپل پادری باره کې مت خبري اوریدلې، هندو سره چرته ناسي خپل پندت باره کې مت خبري اوریدلې. یو مسلمان داسې ولې چې هر کمه په ځان کې راوځي، په هر کمی پر وجه باندې ځان برباد کړي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې شیطان ډیر ظالم دی. قرآن کریم کې د رب العالمین فرمایلی دی یا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. اخو دا پرینا الله رب العزت چې حضرت آدم علیه السلام پیدا کو ټول مخلوقات او تسجده وکړه. الله رب العزت ته حکم وکړ شیطان وته خلقتنی من نار وخلقته من طين، پروردگار دې اور پیدا کړ نو ما صفات وجد دې وجد څو لمبي او وجد په نو فرشتو استاد پاتې شو ته سجده کو تکبر یو رب العالمین ورته ښه په تکبر عزازیل را خوار کړ زندان لعنت گرفتار. تکبر جو عزازیل د فرشتو استاد نو د شیطان زندان لعنت گرفتار کر ہمیشہ د پاره د لعنت په زندان کې ځان گرفتار کړ. نو الله رب العزت انسان ته قرآن کریم کې دغه وعده یادای یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان تعالی پر شیطان چرته په هغه فتنه کې وانه چې په هغه سازش کې دی وانه چې کوم سازش چې دا د جوړ کړ حضرت آدم علیه السلام چې څنګه د جنت نه وباس. الله رب العزت د طرفه په یو ازمایښت شو، پیغمبران معصومین د ګناهونو نه پاکي، خدای دې خلقو ته ښودله چې دا ستاسو ازلي دشمن دی، ستاسو د پلار دشمن دی. چې ستاسو د پلار دشمن دی نو ستاسو دشمن دی. ته په پښتو کې دلته کې څوک د سره پلار سره معمولي خبره تیزه وکړي یا څوک دا وکړي ته به دوشي ته هم دشمن.
دغه رنګې حضرت آدم علیه السلام دشمن شیطان مسلمان نه پرېږدي. کله ورته یو خبره په وړو کې اچوي، کله بله ورته یو وسوسه اچوي، کله ورته بله وسوسه اچوي. خو په ژوندانه به د شیطان مقابله ونه کړه، په مرګ ورې ډېره زیاته مشکله ده. تاسو ته پته دنیا کې و تاسو یو جرم وکړئ بیا ویره چې پوه نه شم خبر نه شم شیطان غلط. روایاتو کې راځي وي چې کله انسان زنګدب شي او دی بېوسه پرېوځي وي دا شیطان راشي دا رذیل ورته مخې ته ګډېږي. ورته یې څنګه چل دی اشنا ځای ته خو مې ورسولې پرېوتې درته به وایي چې یاره ما ته سجده وکړه. دا چې کوم بیمار دی بیمارۍ نه دې ټیک کوم داسې دوایي او داسې چوپ را سره دی چې بس تا به ته به ټیک شي د دې ځای نه به دې راپاسو ته به بیخي غږ نه شي کولی چپ چاپېره به ورته ګورې. اکه خیال به کړي اکثر په کلي کې مړی په کټ کې پروت وي ساتي اوس یې خلنی وخت دا خلک وایي چې یاره پلانکي ته وکتل پلانکي ته وکتل پلانکي ته وکتل پلانکي نه دا شیطان مته تاویږي راتاویږي ګډېږي. تاسو هم د دې څیز نه خبر نه یې وایي چې کله دا شیطان ورته وایي چې یاره صرف سر راته کته کړه دی به سر هم نشي کته کولی ورته یې په سترګو راته اشاره وکړه. حدیثین فرمایي که د په سترګو باندې په هغه وخت کې داسې اشاره مو وکړه چې بلکل زه تا منم لاړ ایمان نه خلاص شو. دا خو ډېر غټه معرکه ده او ډېر سخت وخت را روان دی، سخت مراحل را روان دي. په دنیا کې چې تا ته څوک غوسه کېږي په غوسه درته خبره کوي نصیحت درته کوي پوه شه چې دا زما خیرخوا دی. نن سبا داسې وخت دی په چا باندې څوک خفه کېږي نه څوک چاته نصیحت کوي نه هغه نصیحت والا هم خدای شرمولی دي. نن سبا څنګه پخواني به مشرانو چاته به یې نصیحت وکړو، نن سبا وړو سره لویو سره ټول هغه شی دی بس مشر پکې هم ټیک ټاک ګوري وړوکې پکې هم ټیک ټاک ګوري بس ټول پکې ټیک ټاک ګوري. نصیحت والا خو څوک پاتې نصیحت به څوک کوي چا ته به کوي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا دی ډېر سخت وخت راغلی دی، نفسا نفسي وخت راغلی دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بشارتونه بیان کړیو من و عن هر یو رښتیا شوی دی. هر یو ورځ تر ورځې رښتیا کېږي بس یو څو نشانې پاتې دي بس د قیامت ساعت کېږي د باندې. تېر رمضان کې سوچ وکړو چې تېر رمضان کې موږ سره کوم خلک ونه نشته یا دا رمضان ته یو څو ورځې پاتې دې ته به څوک ورسي. وحده لا شریک خو په تا باندې مبارکه میاشت راورسته که تا دا د غنیمت میاشتو نه کړه تا په دې کې ځان دپاره د ایمان ګټه ونه کړه ته همیشه دپاره به بیا ناکام. وحده لا شریک خو تا ته وخت درکړی دی، تا ته یې ژوند درکړی دی، د دنیا اسباب یې تا ته درکړي دي، د رزق وعده یې تا سره کړې ده. په دنیا کې ما ته نن سبا په پاکستان کې یو کس وښیه چې د لوږې تندې نه مړي صرف زموږ په دې صوبه کې څوک شته داسې که دې ډېر چغې ووایي چې یاره ګراني ده خو بیا به ورته خدای رزق ورکوي. که دا روټۍ په 1000 روپۍ نه که په 1,00,000 روپۍ وشي که نه بیا به خدای ورته رزق ورکوي. د رزق وعده تا سره خدای کړې ده خو چې خدای ته څه ته رالېږلې چې هغه منصب او هغه مطالبه هم ته پوره کړې که نه. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دوستانو عزیزانو یو بله خبره مې درته کوله چې زمونږ جومات کې به د 10 شپو ختمي چې په کومه ورځ باندې لومبۍ روژه ونیسو لومبۍ 1 رمضان نه به تراویح شروع کېږي. 2 رمضان نه 1 رمضان نه به دلته تراویح شروع کېږي په 10 شپو کې به انشاءالله العزیز ختم کېږي. او دویمه د خوشحالۍ او د سعادت خبره دا ده چې د 15 رمضان نه به انشاءالله العزیز مونږ درس تفسیر شروع کوو. په روژو کې به د ماسپښین نه بعد انشاءالله العزیز دلته درس کېږي او په کوجو کې چې بیا کله کوجه شي بیا انشاءالله العزیز بیا به د ماسخوتن د مونځ نه بعد بیا به تفسیر درس کېږي. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.